ته چې دا ګوره ما ته چې بظاهر ګوره دا دوه لفظه متضاد دي یو بل خلاف استعمالیږي د یو بل په ضد باندې دلته دی وایي چې دا د یو واحد واده تشکیلوي کلک نظریاتي یووالی کلک تنظیمي ډیسپلین دا صرف د جمهوریت مرکزیت د لارې ممکن دي دواړه نظریاتي او تنظیمي ډیسپلین یا یووالی چې دی هغه صرف دا تشکیل د دې ممکن دي بل دا دی چې دا پر دې موږ وکړو دا کله یو مسلم لیګي او په پی ټی آی په دا کې موږ ډېر وخت اورو په دې عثمان الله هغه د الفاظ ما په وسم کله د پالیسي خلاف د بیان ورکی نو بیا د پارټي ولاج د وزارت کې ترجمان وزارت کې وای دا د ذاتی بیان یا د خپل کله د ما ذاتی بیان دي زموږ په دې انقلابي جمهوریت پارټي کې د دې ګنجایش نشته د ما ذاتی بیان دي دا یو اهم شی دی د ډیموکراټیک سنټرلیزم د دې سټرکچر دا ګوندیز ډیسپلین او دا خاص خاصیت دی موږ کې هغه شی نشته چې موږ دا وایو چې لا به سره پارټي ده به دا ما ذاتی بیان نو دا چې تاسو ذاتی بیان نو دا تاسو ذاتی بیان دوی بقاعده صدر جنرال پیډ دی آل خپل په مخبله پالیسي دلته موږ سره ذاتی بیان دغه نشته کته به موږ د پارټي ځینې شان دي په ظاهره خپلته موږ ته درک نه راکړي لکه هغه ډېر منخیز د خپل تجربو پر وړاندې کې د مشرانو د خپل تجربو پر وړاندې کې شی جوړ کړی زموږ د مشرانو چې صوبایي پریس ریلیز اکثریت زموږ د مرکزي پریس ریلیز زیاتره دا رجحان د وخت زیاتې دلته ډېر رجحانات دي په کې یوه وجه دا ده چې دلته داسې شکل ورکول چې بس زه که افغان ناست دي سهار ماښام د بیان دا تاثر دا جوړ شي چې بس نو دا پارټي معنا دی معنا یا بس دا د بیان دی دا ستاسو پام پرو کې دا ډېر معنا لري دا برتم اجتماعي قیادت کرا هغه د اجتماعي قیادت بڼه واخلي دا بس صوبایي پریس ریلیز مې یې کاږي په مرکزي پریس ریلیز کې دا ویل شوي دي په ضلع کې دا پریس ریلیز کې دا خبره شوې ده دا زموږ اکثریت بیانونه دا وخت شاوخوا 90-80% بیانونه زموږ د ټول د دا شی نو په دې کې زموږ ملګري د پام کې ګسر په بل معنا موږ دا وایو دا زموږ ژوند داسې دی د زموږ د ټولنې یا بیا زموږ د ډیموکراټیک سنټرلیزم زموږ یو ذاتي فعل زموږ ذاتي نه دی زموږ ذاتي فعل نه دی دا زموږ ذاتي نه دی موږ دومره باد سره بام سره تړلی یو چې ګوره زموږ ټولنه پکښې چې کوم هغه د برادري سیستم ورته وایي هغه د قبایلي سیستم ورته وایي د پیغور جن سیستم ورته وایي مثال عبدالله اغا دی په ژوند یو سړی داسې اول وار ملاقات دی د دوی دغه دی د 1900 دغه د 2015 پیغور ورته یو سړی کیاس برکې وکړي دغه دوه هغه سړی اول وار سره دلی هغه پر تا پورې تړلی بولي ذاتي شی ستا پاتې کېدی نه شي دلته هر شی مثال اوس یم که زه د پراپرټي کار کوم حلال رزق روزي ده ما یو دوکان دی پرچون دی دا زما منه ته چې راواخلي چار تړه ده پر تړه باندې زه جراب خرڅوم سبزي خرڅوم دا یو حلال رزق زه ګټم لیکن یو زه په پښتونخوا نیب کې یم زما کاروبار چې هغه چرس وړه راوړي زه هم دا زما ذاتي دغه دی دا نه څه کېدی زه به دا نه زه جنډۍ استعمالوم زه پارټي کار نه استعمالوم یا دا وخت زه کوم یا چلو دا به یو سخت لفظ یو دی کار چې هغه ناروا دی مروج اصولو خلاف ټیبوزي د سوسایټي ټیبوزي ټیکه تو وایي دا زما ذاتي کار ستا ذاتي کار په دې پارټي کې ستنه ستا ذات نشته ستا ذاتي قاعده دا ګوندي ډیسپلین اجتماعي قیادت ډیموکراټیک سنټرلیزم دا وایي چې ته یو پرځای ته د دې غټ ماشین یو حصه یو پرځای ماشین نه هو ته ځان ته بیل نه دی ته دې سره تړلی نو زموږ سیاسي روزنه پر دغه بنیاد دا وخت څخه دا سوي دی چې دلته ذاتي بیان ذاتي شی نه چلی چیرې بیا دا چې لکه چې بیان کړی ده چې ته دا ووایه چې دا خو زما شخصي او جمهوري ازادي پارټي سلبوي موږ خو دا فیصله داسې کړې ده موږ دی کوو لکه پرون چې علي محمد صاحب دا وویل که رضاق لالا وویل او دا خو مرکز چې دی مرکز په موږ کار لري نه دی موږ دا فیصله دا رقم نسو کوو دا موږ په پوهېږو موږ پر ګروند خو موږ موجود یو ته څه معلوم دی چې ته دا فیصله کوې څه خبره کولی شي ته راسه موږ سهال پوښتنه وکړه یعنې د فعالیت په حالت کې یو خو خاص مخصوص حالت بحران هغه بل شی دی په روان حالت کې دا خبره کول چې دا خو ګوره په ګروند ډلټي خو موږ خبر یو پر ګروند خو موږ ګرځو او دا رقم د دې شخصي په معنا د دې ګنجایش نشته معنا د پښتونخوا نېشنل پارټي د انقلابي جمهوریت پارټي خاصیت دا دی یو چې دا ګوندي ډیسپلین تر داسې پورې رسېدلی دی چې دی ذاتي ژوند نه لري مثال موږ اکثره دا وایي ملګري ته خبره کېږي ورور ته نشي کېدی وایي که نه وایي زموږ ډېر مسلې د پارټي په خبرې معنا کور نه په خبره نو داسې هغه
په غیر محسوس طریقه مشرانو اکابرین داسې دغه جوړ کړی دي چې د په ډېر کلک دغه تر یو ټیمه پورې ګوره اوس راځي هغه سټرکچر ته مجلس راځي داخلي سټرکچر ته راځي وایي داسې مفسد عناصرونه به خپل صفونه پاکوي ګوره نچوړ دلته دا بیان کړی دی بس دا خبره ده ستا تر واده به د اصلاحي کیاس ته به تا ټیم ورکړي ملګري به پوه کړي بل چا پوه کړي نو خپل ټیم وي نو دا هغه د خارجي او داخلي دواړه شیانو ته په مابین کې دی مثال د دې زموږ د ژوندي ژوند زموږ د ذاتي ژوند سره متعلق دی بیا دغه عیني طریقې کار دغه او بیا اخر کې دا وایي چې دا مرکزي جمهوریت د یو بل سره متضاد نه دي لکه ما چې په سر کې وویل دا شی به موږ بیا وایي ډیموکراټیک سرنظام موږ بیا وایي په دې به موږ مکمل